راته مولا تلو نو اته ورځې تقریر وکړو. په اتم ورځ پکې یو بوډا غوندې وجړل، چې وی جړل نو د مولا لکه خیال وکړو چې والله سر پې وشو. دا د سپینګیري چې اثر وشو دام ډیره ده. چې تقریر یې بس کو، بوډا راوغوښتو چې ماما کومې خبرې در باندې اثر کړی چې ودې جړل. هغه ورته وایي چې ملا صاحب پختنې ما کا پختنې ما کا. اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې که نه، په تا کومې مسلې اثر وکړې؟ وی چې وشوه زړه مې چاود دی، ما مې زړګی لټاوه ما مې زړګی لټاوه. وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې، په تا کومې مسلې اثر وکړو؟ وی چې ملا صاحب مسالو خلاکه پویم، ما یو ورغومی و ورغومی. ورغومی پیژنئ؟ چیلې، د چیلې بچی ته ورغومی وایي اپریدای ژبه. ما یو ورغومی و ډېره پسته ګیره وه، غریب مړ شوی ده. تو چې دا مسالې کړې و ما دې ته وکاته نو دا پسته ګیره دی چې خوڅاوله، نو ماله مې ورغومی را یاد شه. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم، کما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړې دو. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم، کما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړې دو.